دلدوبه دلدوبه تریاکو مې دلدوبه. بس که بیا د به دا سندرې دي بیا کړه. دا ښوونځی دی که ډمخانه چې ته دلته سندرې وایې؟ استاد دا سندرې خو به وایم خو دې کې د والو څه خبره ده؟ ښه نو زویه دا به اوس ته ماته زده کوې چې زه څه وخت شاګرد ووهم او څه وخت شاګردونه وهم. هیڅ شه بیا د به شاګردانو تاسې ټول غوږ شوئ. زه اوس حاضري اخلم چې ګیله بیا ونه کړې. اول نمبر شاګرد ته به ته څه فکر کوې؟ زه خو همدلته یم استاد. لاس څپړې دي په دا مخ مخ ووایم بیا به دا ټول ډومتوب دنه په ویره شي. کینه بې غیرته. دویم نمبر شاګرد چېرته دی دا دویم نمبر شاګرد؟ ولیا دا کوم بې غیرته دی ما خوب خراب کړ. زوی هغه بې غیرته زه یم. استاد وبخه حاضر صاحب ولکه استاد اوس اسامي ښه اوس به دې زه راویښ کړم. اوس استاد هغه سمه ویښ شوم. یو بله څپېړه مې درکړه نو په ټول عمر کې به بیا خوب در نه شي. دریم نمبر شاګرد حاضر صاحب استاد په دې ټول ټولګي کې دا یوه جلی ده چې هم لایقه ده او هم یې خپل درس ته پام دی. مننه استاد مننه. نو تاسې ټول خو داسې لکه په ما چې مهرباني کوئ په راتګ سره. مهرباني خو در باندې کوو استاد. زویه تا کوم څه وویل؟ ما نه استاد ولاکه خو مې څه دي بلو غویګو علاج دې وکړه. زه تا ته اوس کوم ښکارم؟ او که نه نه ته خو دې مو ښکلی استاد جوان یې. څلورم نمبر شاګرد چېرته مړ شوی دا څلورم نمبر شاګرد؟ زه راغلم استاد. زویه لږ پاتې و چې زما په سر باندې راوخېږي. در وبخېږم که نه؟ بیا ادبه خپل استاد سره خوله وهئ. دومره ناوخته ولې راغلې هغه په لاره کې را روان وم چې په لاره کې ټکر وشو. څه زویه ته خو به ښه وي په تا خو به کوم څه نه وي شوي. نه استاد هغه نورو خلکو په لاره کې ټکر وکړو ما یوازې د هغوی د جنګ ننداره کوله. بیا ادبه یو هم د سړي زوی نه یاست. ځئ شاګردانو پرونی کورنۍ دنده مو راوباسئ. هغه داسې چل و استاد چې په لاره کې را روان وم یو غل زما کورنۍ دنده وتښتوله. ما ډېرې منډې ورپسې والې استاد ډېرې هغه پسې خو د نه سړي بچی ډېر تېز و. هسې زویه هغه ستا په کورنۍ دنده باندې څه کوي؟ نه پوهېږم استاد کېدای شي د خپلو ماشومانو دپاره هغه تښتولی وي. هغه تا نه دی اورېدلي چې زده کړه وکړئ چې اباده شي انډیا. او ته بلکل رښتیا وایې زده کړه وکړئ چې اباده شي انډیا. دوکه مې که بې غیرته